د میدان وردګ ولایت په وردګ پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې ریاست د چاپیریال ساتلو نړیوالې ورځې په تړاو یو ورځنی سیمینار وړاندې کړ. د یاد سیمینار په ترڅ کې مسؤلینو وویل د ژوندیو موجوداتو ژوند له ککړ محیط زیاته اغیزه مومي او له ټولو وګړو یې غوښتنه وکړه چې د خپل چاپیریال ساتلو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د لارې نه د موزي شي لرې کول چاپیریال ساتنه همدغه کار کو. په لار کې کاغذ مه پرېږده، په لار کې خلکۍ مه پرېږده، په لار کې بې ځایه شیان مه غورځوه. بس دا چاپیریال ساتنه ده، دا د ایمان یو جز دی. په چاپیریال کې چې څوک بحث کوي هغه ډېر وخت ته ضرورت ده، هغه پوهې ته ضرورت غواړي. نو له تاسو نه مې غوښتنه دا ده، له شیخ نه مې غوښتنه دا ده، د تاسو له استادانو نه مې غوښتنه احترامانه دا ده چې د چاپیریال په برخه کې مقالې ولیکل سي. بل لور مسؤلین زیاتوي چې دغه ولایت وګړو ته هر ډول عامه پوهاوی ورکړی. ترڅنګ زده کړیالان وایي چې دا ډول سیمینارونه ورته زیاته ګټه لري او د لا زیاتوالي غوښتنه یې کوي. منګه د پلان مطابق په مختلفو ولسوالیو کې عامه پوهاوی کړی د هغه په مکاتبو کې، په مدارسو کې، د رادوګانو لارې نه، د مساجدو لارې نه، په مختلف برخو کې موږ د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی ترڅو خپل چاپیریال پاک وساتي او د چاپیریال په ساتنه او پالنه کې موږ سره مرسته وکړي. د چاپیریال د کوم شیان چې مضر دي، مثلا هوا ته اوبه ککړې وي، مځکې ککړې وي، او غاښ ککړتیا چې وه، دا ټول موږ ته معلومات راکړل شول او ډېر په ګټه وو. دا په داسې حال کې ده چې مسؤلین او زده کړیالانو د یاد پوهنتون په انګړ کې د چاپیریال پاک ساتلو په موخه شر هم ترسره کړ.